وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، زما عزتمندو خویندو ورونو حاضرونو اوریدونکو، الحمدللہ د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مبارک سیرت دا تقریبا 1442 ہجری قمری د جمادی الاولی د 20 تاریخ سره چې موافقت اخلي، نو دا د نبوي سیرت لس ورځنۍ دوره تقریبا نن شروع کېدونکې ده. دا مخکې 15 ورځې دا اجمالی او مختصر او لنډ معلومات او درس او د نقشې او د جدول او د فهرست په طریقه باندې، پر دې کې به د هغه موضوعګانو چې موږ د 613 موضوعګانو څخه 250 موضوعګانې انتخاب کړې وي د نبوي سیرت د درس لپاره، په دې کې به د بعضې موضوعګانو یو څه قدر تفصیل او تشریح راځي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت څه ته ویل کېږي؟ د هغه ژوند ته، د هغه حالت ته، د هغه کارنامو ته، د هغه ویناو ته، د هغه د ژوند تاریخچې ته ویل کېږي. د دې علم او د دې د زده کړې 14 فایدې د نظرة النعیم په مقدمه کې راجمع کړي دي. کم از کم به تا ته 14 لویې فایدې حاصلېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت او د هغه ژوند به وپېژنې، د هغه محبت به د سره پیدا شي، د هغه تابعداري به وکړي، د قرآن کریم د تفسیر په ډېرو آیاتونو باندې به پوه شي، د دعوت او د جهاد طریقې به زده کړي، نور ډېرې تجربې او طریقې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې زده کړي. او په انسان باندې چې څومره سختۍ او مصیبتونه په دین کې راځي، په دعوت کې راځي، په جهاد کې راځي، د هغې دپاره د صبر ښه مثالونه او نمونې او استقامت او ښه شجاعت او زړورتوب او په میدان باندې ودرېدل، دا د نبوي سیرت په درسونو کې راځي. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین اعمال او افعال او اخلاق او کردار او وفاداری، دا به ټول انشاءالله دې کې بیانېږي. لکه تاسو مخکنی لنډ فهرست او جدول کې دا لږ لږ واورېدل، اشارې ورته وشولې. د نبوي سیرت درس څه دپاره لولو او د څه دپاره اورو، د څه دپاره ورته دلته راجمع کېږو، په نورو ځایونو کې د نیټ د ذریعې نه دا څنګه موږ اورو، دې ته اهتمام کوو. په دې ټولو کې مقاصد، په دې ټولو مقاصدو کې اول د الله رب العالمین رضا زموږ مقصد دی. دویم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د شخصیت او د ژوند موږ وپېژنو، علم او پوهه شرعي حاصله کړو. دریم چې شرعي علم په دې باندې حاصل کړو، نو موږ به د نبي علیه السلام تابعداري وکړو، هغه سره به محبت زیات شي د الله په توفیق باندې، نو شفاعت به الله رب العالمین موږ ته نصیب په قیامت کې. دریم دا په نیت د عمل باندې لولو چې عمل ور باندې وکړو. څلورم د دې نشر به کوو، د دې تبلیغ به کوو، خلکو ته به رسو، خلکو کې به خپرو، او د دې دعوت به کوو، خلک به دې ته راغواړو. پنځم دغسې درسونه او دغسې اجتماعات چې پای کې قرآن او سنت قال الله تبارک و تعالی او قال رسول الله ویل کېږي،
دې سره به خپل تعلق ساتو، دا به قوي کوو، دا به مضبوطو، دې ته به نور ځایونو کې موقع برابرو، علما به دې ته تشویقو، د هغوی ملاتړ به کوو، هغوی سره په دې کې مال لګو. نو دا یو نمونه ده. نور هر څوک چې د قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کې د هغه تایید او ملاتړ او مرسته او تقویت به موږ تاسو کوو. نو د کم از کم د دې پنځو مقصدونو لپاره موږ د سیرت دوره کوو. او لوی خبره پاږي کې دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه مبارک ژوند، داغه مبارک سیرت او داغه مبارک سیرت او ژوند هغه او په ژوند په خپل ژوند کې عملي کړو د الله د رضا لپاره. زما عزتمند رازونو درس ته داخليږو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دا په اول درې لوی برخو باندې تقسیم شوی دی. اوله برخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب او د ولادت او د قوم او د قبیله او د کورنۍ او د ولادت او د رضاعت او د ماشومتوب ژوند او د ځوانۍ ژوند، د تجارتونه، د پسونو سراول او د تقریبا 40 کلنۍ پورې دا ژوند دی. دا ژوند چې دا بیانېږي دا د سیرت اولنۍ برخه ده. دویمه برخه چې د 40 کلنۍ نه وروسته د پیغمبر کیږي او په مکه مکرمه کې د 14 کاله دعوت الی الله کوي، نو دې ته مکی دور ویل کېږي د نبوت او د پیغمبرۍ. او دا ډېر سخت دور و، د مصیبتونو او د سختۍ او د کړاوونو نه ډک و، خو لیکن الله رب العالمین پکې په خپل فضل سره کامیاب کړل. د سیرت درېمه برخه هغه بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدني سیرت او ژوند دی، نظامی او عسکري ژوند دی، سیاسي ژوند دی چې هغه به ان شاء الله تبارک وتعالى بیانېږي. آخر کې بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات او اخلاق دا بیانېږي. اولنۍ برخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم او ولادت او قوم او قبیله او د کورنۍ او د ولادت او د رضاعت او د مور سره د نیکه سره او د کاکا سره او تقریبا تر 40 کلنۍ پورې د ژوند اولنۍ مرحله شروع کوو. په دې کې دغه مسائل بیانېږي په مختصر انداز سره. النسب الشریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب، دویم قبیلته قبیله او قومي او اسرته د کورنۍ او د کورنۍ لوی اشخاص او المولد د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعت چې څنګه د بعض خزو شو ډیر درې دي او سکري دي. او په بني سعد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بنو سعد کې څه وخت لپاره پاتې کیږي او برکات فی بیت الرضاعه، بعض برکتونه په هغه کورنۍ کې خلک ګوري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شودو پرورش کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بنو سعد کې د رضاعت نه وروسته 2 کال نور پاتې شو، 4 کال تیر کړل. شق الصدر بیا دلته یو موضوع راغله چې دته د زړه او د سینې عملیات جبرئیل علیه السلام وکړلو په ماشومتوب کې. نو دا د بنو سعد کورنۍ د حلیمې سعدیې ویریدل او مور ته واپس کړلو. الى امه الحنون، د مور غېږې ته څنګه بیرته راغلو 4 کلنۍ نه وروسته. 2 کال وروسته الى جده العطوف، مهربان نیکه غېږې تربیت ته څنګه رانقل شو. او الى عمه الشفیق، 8 کلنۍ نه وروسته چې نیکه وفات شو ترېنه، نو د ابو طالب پرورش ته او دغه پالنې ته څنګه راوګرځېدو. او سفره الى الشام ولقاؤه مع بحير الراهب، ابو طالب د ځان سره د شام په سفر باندې روان کړو او د راهب سره ملاقات وشو. حرب الفجار کې برخه اخیستې وه د کاکاګانو سره د مظلومانو په دفاع کې. حلف الفضول د عبد الله ابن جدعان په کور کې د مظلوم د حق اخیستلو او د ظالم د مخنیوي لپاره یو قسم او تړون وشو. د الله نبی زم پکې موجود و. حیات العمل د ژوند څنګه او په ځوانۍ کې د نبوت نه مخکې. او سفره الى الشام وتجارته في مال خدیجه، شام ته سفر وکړو، د خدیجه رضی الله عنها په مال کې تجارت وکړلو. زواجه بخدیجه، د خدیجه رضی الله عنها سره نکاح واده وشو.
او اولاده من خدیجه او د اولادونه د خدیجه رضی الله عنها او بناء البيت وقصه التحکیم 15 کلنې کې د کعبه تعمیر کیږي د حجر اسود په کېخدلو کې خو نړۍ پیخي او قطونه رامنځته کیږي دا فیصله الله رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خط تدبیر باندې وکړه او د حجر اسود د لګولو د کېخدلو اعزاز او اکرام الله د نصیب کړلو او سیرته قبل البعثه د نبوت نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او ژوند څنګه وو خلکو کې څنګه ژوند کولو نو ټول نړۍ او ټول دنیا به دای پیژندلو په الصادق الامین باندې نننی درس کې د دې مسائل ذکر راځي شروع کو اول نمبر النسب الشریف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تثبیت شوی نسب چې امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې ذکر کړی دی هغه تر عدنان پورې دی د عدنان نه پورته اسماعیل ابراهیم علیه السلام ته او د اسماعیل او د ابراهیم علیه السلام نه تر آدم علیه السلام پورې دا چې کوم کتابونه لیکلي دي نو تاریخي شی لیکل دي کوم سند او ثبوت نه لري صحیح سند او ثبوت هغه تر عدنان پورې لري او غدا دی محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نزر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مزدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان پختو کی مبتدا او خبر په دې طریقه باندې دي دغه غوره محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د ډیر زیات وصفي نمونه دي حبیب الله نبی الرحمه نبی التوبه نبی الشفقه العاقب الحاشر د نسب نامه ده محمد د عبد الله زوی عبد الله د عبد المطلب عبد المطلب د هاشم هاشم د عبد مناف هغه د قصي هغه د کلاب هغه د مره هغه د کعب هغه د لؤي هغه د غالب هغه د فهر هغه د مالک ابن نزر هغه د مالک هغه د نزر هغه د کنانه هغه د خزیمه هغه د مدرکه هغه د الیاس هغه د موزر هغه د نزار هغه د معد او معد د عدنان زوی دی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه لار عبد الله دی او د نور پورته نکونه دي تر عدنان پورې عدنان د اسماعیل علیہ السلام په اولادونو کې دی نور اخواته مونږ ته نسب نه دی معلوم او نه په باس کو او چا چې لیکلي دي دغه سند او ثبوت او دلیل نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور نسب هغه په دې طریقه دی د مور نوم دی آمنه بنت وهب آمنه بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهره ابن کلاب آمنه د وهب لور ده هغه د عبد مناف زوی دی او عبد مناف د زهره زوی دی او زهره د کلاب زوی دی کلاب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنځم پلار راضی د طرفه د پلار نه نو د پلار او مور دواړه د یو اصل ندي چې هغه کلاب دی په کلاب کې سره جمع کیږي زما عزتمند د علم الانساب دا مستقل علم دی د دې خپل فائدې دي یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي سنن ترمذی راوړی دی وتعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم وې دومره د خپل نسبونه زده کوي چې تاسو پاغي باندې خپل ولی وپاره او د نسب کې چې تاسو سره څوک متعلق دي دا غوي حقوق په ځای باندې کې صله رحمی په وپالي خود نسب نه قوم پرستیم نه جوړي نسب نه ټیکداري نه جوړي په نسب باندې به تجارت هم نه کې چې زده پلان کې خیل او د قوم او د نسب او سابمه او د دینه په تکبر افتخار او لویم نه جوړي نو ارکرجی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د پلار د طرف نه او د مور د طرف نه په دې پنځم نکه کې راجمع کیږي چې کلاب دی دا کلاب چې دینو بعضی وی چې د نوم حکیم وو بعضی خپل نوم عروه وو خدای مشهور شو په کلاب باندې لکثرت صیده بالکلاب ځکه د بسپیو باندې ښکارونه ډیر کول د سپی ساتل غیر د شرعي مواردونه دا د انسان اجر 2 قیرات کمی ار ورځو
یو قرات اجر د احد د غره په اندازه دی خو څلورو شیانو دپاره ساتل جایز دي یو د ښکار کولو دپاره دویم د څوکیدارۍ دپاره کوشش کوئ چې د کور نه د باندې وي دریم د فصلونو د ساتلو دپاره څلورم د میږو د وزو او د پسونو د ساتلو دپاره نو دته به ځکه کلاب ویلي چې د به په سپیو باندې ښکار ډېر کولو قبیلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبیله او قوم نو په قوم باندې خو عرب دی او په عربو کې بیا عدنانی دی بل خواته عرب دی هغه قحطانیه دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عربو کې عدنانی دی د عرب مستعربو څخه دی د خالص عربو څخه دی ځکه اسماعیل علیه السلام هغه عربي زده کړی و د بنو جرهم نه نو دی هم د هغوی په اولاد کې دی د ده قبیله مشهوره ده په ټوله دنیا کې او په عربو کې په قریشو باندې قریش چې و دا لقب یا د فهر ابن مالک یا د نضر ابن کنانه او قریش د په شرافت کې او په عزت کې او په اصالت کې او په خو صفتونو کې ډیر زیات امتیازات او خصوصیات درلودل چې ټوله نړۍ ورته په دې باندې قانع وه د دې د وجې نه د کعبې متولیان او مشران هم همدوی ګرځولی شوي وو بیا د دې قبیلې هر یو مشران درس دوام لري انشاءالله په دې منځ کې کله ناکله لږ د اوبو څښلو ته حاجت راځي عذر قبول کړئ بیا د دې قریشو په دې مشرانو کې قصی په نوم باندې د بیا ډېر زیات شهرت موندلی دی او بلکې قریشو ته شتون او وجود او په دنیا کې د تاریخ را ژوندي کول دې سړي ورته وروبخل ده ورته داسې کارنامې وکړلې یو خو قصی داسې و چې د کعبې اختیارات او تولی د ترلاسه کړله نو دته به د دې حجابه او صدانه دا به د حق و د دې دا مقصد دی چې د کعبې کنجګانې به د په لاس کې وي چاته به چې خوښه وه مناسبه به ګڼله نو ورته خلاصولې به کعبه به ورته خلاصوله او که خوښه به نه وه نو چاته به نه خلاصوله ځکه دی د دې حاجب او دارنګه سید او دارنګه سند او مجاور و دویمه دا ده چې قریش مکې ته دره جمع کړل او را داخل کړل د دې نه مخکې قریش هغوی په مختلفو ځایونو کې تقسیم او تار په تار باندې به ژوند کولو خاص طور باندې بنو جرهم چې کله د یمن نه راغلي وو نو هغوی مکه او د مکې خواوشی نیولې وه او قریش یې د دې ځای نه اخوا دېخوا رخصت کړي وو نو قصی دا کار وکړو چې قریش د مختلفو ځایونو نه راجمع کړل او مکه کې دېره کړل دی دویم کار دا وکړلو د دې وجې نه د مکې خپله علاقه چې دی چې دا کوم ځای باندې اوس مسجد حرام دی او حرم شریف دی دې ته په اصل کې بطحا ویلی کېږي السیرة النبویه کې ابوالحسن الندوي رحمه الله دا تفصیل لیکلی دی او دلته به چې کوم قریش اوسېدل دې ته به قریش قح ویلې خالص قریش د نور غاړو کې به چې کوم قریش اوسېدل هغوی به هم د دې قریشو ډېر احترام ساتلو چې دا زموږ هغه اصلي مشران دي او د دې سرپرستي به قصی کوله د یو بل کار کړی و انشأ السقایة والرفاده چې د سقایه او رفاده جاری کړي و په مکه مکرمه کې او په قریشو کې سقایه چې او رفاده سقایه به داسې وه چې دوی به په مشکونو کې او په حوضونو کې د زمزمو په اوبو کې کجوري او کشمش او ممیز اچولي وو او د اوبو انتظام به کړی و حج کوونکو عمره کوونکو دپاره او دا شربتونه به ورباندې مفت تسکر ځکه هلته به ډېره ګرمي وه او رفاده به داسې و چې کوم خلک به د لرې ځای نه راتلل یا به ډېر عزتمند و نو هغوی ته به د طعام او د ډوډۍ انتظام دوی نیولی و بغیر د کوم عوض او د خرچې نه دا دوی په ځان باندې لازمه ګڼله نو سقایه او رفاده هم د جاري کړه د اوبو تقسیمات او د شربتونو تقسیمات
او د خوراک تقسیمات د یو بل کار جوړ کړی و. پنځمه کارنامه یې دا کړې وه چې د کعبې شمال طرف ته د کعبې نه مدینې طرف ته د یو ځای مقرر کړی و چې هغې ته دارالندوه ویلې د ولایتي شورا دفتر او مرکز یې جوړ کړی و. نو دلته به مهمې مشورې کېدلې، دلته به فیصلې او پریکړې کېدلې، دلته به تصمیمونه نیول کېدلو. که چېرته به یو موضوع دپاره او د جنګ دپاره بیراغ راخیستل کېدلو نو دلته به دا بیراغ تړل کېدلو او د قصې په مشرانه او د هغه د اولاد په مشرانه باندې به دا پورته کېدلو، بیا به دې ته حرکت ورکول کېدلو. کومه نکاح او واده به چې ډېر مهم و هغه به په دې ولایتي شورا کې به دوی دلته منعقد کولو، دلته به تړلو. مهم کارونه او فیصلې او مشورې او تصمیمونه او پروګرامونه به د دې ځای نه نیول کېدلو او دا ورته قصې برابر کړي وو. قصې په قاف او صاد سره دی او دی ډېر زیات عزتمند و، د ډېر عقل خاوند و او د ډېر صبر او د استقامت او د ځیرکتیا خاوند و. نو ځکه الله رب العالمین ته دا شیونه نصیب کړي وو. او د اسلام په باره کې مونږه معلومات نه لرو چې دا په دین حنیف او اسلام باندې وفات دی او که په بل دین باندې وفات دی، خو موضوع دا وه. اسرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبیله خو قریش شول، قوم خو عرب دی، قبیله څه شی دا کورنۍ څه شی دی؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ نوم دی الاسرة الهاشمیه. دا په هاشمي کورنۍ باندې یادېږي او دا هم ډېره زیاته معتبره او ډېره عزتمنده او ډېره باحوصله او د ډېر لوی شان والا کورنۍ ده. د عرب علماو او د انصاب والو د انسان دا نسبونه او کورنۍ دی په اتو برخو باندې ویشلي دي: قوم، قبیله، اسره، فخذ، بطن او قدم وغیر ذلك. د د کورنۍ ته ځکه هاشمیه ویل کېږي او دوی ځکه هاشمیان دي چې د دویم نیکه هاشم نومېدلو او هاشم ته په میراث کې د قصې نه ډېر شیونه په میراث کې پاتې شوي وو، لکه سقایا او رفاده. دا د قصې نه هاشم ته پاتې شوي وو په میراث کې. بیا دا دواړه د هاشم نه نقل شول د ده ورور ته چې مطلب و او بیا د هاشم اولادونو ته د سقایا او رفاده او د کعبې کنجګانې او د دارالندوې د ولایتي شورا د دفتر کنجګانې دا پروګرامونه بیا د هاشم اولاد ته رانقل شول او د هغه نه چې دی بیا همدقسې تر ورځې د قیامت پورې چې دی دا په دوی کې شریک به انشاءالله تعالی. هاشم د هشم نه دی، هشم ویلی کېږي ماتولو ته. نو د ځکه هاشم لقب ګټلی و چې د به حاجیانو ته عمره کوونکو ته او د کعبې او د مکې میلمنو ته به ماتې ډوډۍ ورکولې په غوړو کې او په شودو کې او په نورو ښو شیانو کې او هلته چاته ډوډۍ ورکول او اوبه ورکول دا ډېر لوی نعمت و. ځکه چې د مکې ګیر چاپېره غرونه و، داسې بازارونه مارکیټونه هغه وخت کې نه و لکه دا اوس چې دي. ابراهیم علیه السلام دعا کړې و نو الله فراخ کړل هر څه او ده به دومره ډوډۍ ماته ورکوله چې کله به د خلکو نه اضافه شوله نو بیا به حیواناتو او حشراتو به هم خوړله. د ده خپل نوم چې و نو عمر و د دې هاشم. د یو بله کارنامه جوړه کړې وه، هغه دا دی چې رحلة الشتاء و رحلة الصيف. د په دې تجارت کې داسې یو لاره رامنځته کړله چې په ژمي کې به یمن ته تجارتي سفرونه کول ځکه یمن ګرم و، او په اوړي کې به شام ته سفرونه کول ځکه چې شام به یخ و. تجارتي سفرونه به مې کول، خلکو سره به ملاقاتونه هم کول او خلک د دوی مریدان وو، هغوی به ورته نظرانې شکرانې هم راجمع کولې او دوی به ورته د حج او د عمرې دعوت ورکولو. نو دا رحلة الشتاء والصيف دا دوه قسمه سفرونه دا ورته د هاشم چې خپل نوم عمر دی دا ورته د تاسیس او ایجاد کړلو او خبرې پکې کم از کم دا درې وي. یو چې تجارت وکړو، روپۍ وګټو، بیرته په حاجیانو خرج کو. دویم
چې د خپل منجاورانو سره خپل مریدانو سره زمونږ کوم شکرانی نظرانی قلمونه دی هغه ته نه راجمع کو لکه بعضې پاچا صاحبان اوس هم در باندې قلم ټاکلی وي او نه دي پرېږدي نیکان نه ښیمه هغه خلک چې هغوی په دین کې دوکې او دروغ کوي او دریم نمبر د خلکو ته به د حج او د عمرې دعوت او بلنه ورکوله او د مشهور شو په سید البطحا باندې د دې علاقې سید او مشر او معتبر شخصیت خپل نوم عمر او مشهور شو په هاشم باندې د دې وجه په نسب کې دا ویل شو محمد د عبد الله زوی عبد الله د عبد المطلب زوی او عبد المطلب د هاشم زوی نو هاشم باندې خبره خلاص شوله او د دې عجیب واقعا غدا ده چې د زوی عبد المطلب چې د نبی علیه السلام اصلي نیکه دی بالذات نیکه دی دا څنګه راغلو را پیدا شلو نو واقعیت څه و چې یو ځل د په مدینه باندې او په یثرب باندې تلو د تجارت لپاره د مکی خلک به چې شام ته په تجارت باندې تلل نو مدینه منوره کې به ډېره کېدل دلته دوستانې وي خپلولۍ وي بعضې خلکو دلته نکاحونه ودونه کړي وو د مدینې خلک به بیا مسې مکې ته راتل د حج او د عمرې سره دلته به د خپلوانو کره ډېره کېدل نو یو ځل دی د مکې نه راتلو په مدینه باندې مناسب یې وګڼله چې د یو چا سره نکاح وکړم چې دلته مې ام خپل کور وي او ژوند مې وي نو د سلمہ بنت عمر سره نکاح وکړله چې دا د بنو عدی بن نجار د قبیلې نه یوه ښځه وه کله چې انسان په ډېرو سفرونو او تجارتونو باندې وي نو په کار دا ده چې په هغه مملکت کې او په هغه ځای کې او په هغه ښار کې نکاح وکړي واده وکړي چې په ژوند کې ولا سهولتونه وي او دویم دل الله په عفت نصیب کړي د زنا او د بدکارۍ او د فحشا او د فتنو نه پې وساتلی شي او ډېرو ملګرو دوستانو همدقسې کړي دي چا په مالیزیا کې وکړلې چا په چاینا کې وکړلې چا په نورو ځایونو کې وکړلې دا ځکه وایي چې زمونږ تجارتي سفرونه وي چې یو راته ژوند اسانه وي او دویمه دا ده چې په فحشا او په ګناه په بدکاریو کې واقع نه شو ځکه په هوټلو کې دقه فسادونه ډېر زیات دي د دې وجې نه د داسې شیانو نه ډېر ځان ساتل پکار دي د خپل دین او د حیا او د عزت او د عفت ساتنه پکار ده نو څه وخت چې دی کله بېرته لاړلو شام له د ده بیبي سلمہ بنت عمر دا حامله شوې ده په دې عبدالمطلب باندې د فلسطین سره نږدې او په فلسطین کې د غزه په مقام کې وفات شو د عربو دا طریقه وه چې انسان به کوم ځای کې وفات شلو او د صحابو هم دا طریقه وه هملته به انسان دفن کولو دا نه چې مړی وي یا په اوښانو رابار کړی وي یا به په موټرو کې او په تیارو کې به رابار کړی وي چې دا موږ خپل وطن ته او خپلې مقدسې خاورې ته وړو د مکې او د مدینه کې مې دفن کوي وایي بس دلته خپل وطن او خاورې ته یې راوړو څه خیر او څه ګټه پکې ده ټول خلک هم په حرج او تکلیف کې اچولي دي کوم ځای کې چې انسان وفات شولو هملته چې دی دفن کړه نو د تجارتي سفر کې هلته وفات شولو ښځه دلته حامله وه څه وخت وروسته عبدالمطلب چې د هاشم زوی دی دا پیدا شوی دی تقریبا 8 یا 12 کالو ته چې ورسېدو د خپلې مور په دې زوی باندې نوم کېښودلو شیبه ولې لشیبة فی رأسه لشیب فی رأسه چې سر کې دا سپین ویښته ښکاره کېدل دا ماشوم د ماماګانو سره د مور سره 7 کاله یا 8 کاله پاتې شولو آخر د دې یو کاکا او مطلب هغه په مکه کې خبر شو چې ستا ورور هاشم نکاح واده کړی و په مدینه کې او په یثرب کې چې پخوا به ورته یثرب ویلې او د هغه زوی پیدا شوی دی 8 کالو ته رسېدلی دی مور او ماماګانې ټول په اقرار کوي وایي ښه همدغسې ده نو په اس باندې راسور شولو راغللو د سلمہ د کور ته او ورته ویلي چې موضوع دغسې ده هغوی ورته ویلي چې اوداسې ده وایي زه د ځان سره مکې ته بوځم وایي نه دا به دلته موږ سره اوسېږي نو مطلب د خپل وراره په باره کې د کورنۍ ته یو اطمینان او تسلي ورکړه وایي دا زه د دې دپاره بوځم چې دا د پلار ځای ناسته شي د پلار نماینده شي د پلار په ځای باندې مشر شي چې هغه هاشم دی نو بل څوک د دې دپاره وړ نه دی همدقه ځوان او همدقه
الګ چې دا به الله پاک دې لپاره برابرې وي خو د دې لپاره بوزي چې الته د مکه مشر چې د پلار په ځای باندې د هاشم وي او ورسره راضي شول او په اسبان ځان سره په غیخ کې کینولو او راي وصلو مکه مکرمه ته نو مکه کې خلک خلک نه دي خبر نو خلکو د ګمان کول چې د مطلب چې د هاشم ورور دی د کوم غلام عمره اخیسته دی یا چا ورکړه دی د را وستلو نو خلکو کې یو ځل مشهور شول په عبد المطلب او عبد المطلب او عبد المطلب هغه خپل نومي پاتې شو شیبه دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه عبد المطلب مکه ته راتللو د مدینې نه وروسته او په دې نوم باندې شهرت وموندلو شیبه نوم په ځای باندې پاتې شو عبد المطلب د عبد المطلب لږ مختصره تاریخچه عبد المطلب د سیرت کتابونه لیکي کان اوسم الناس ډیر وسیم او خیستا او جذاب انسانو واعظمهم قدرا او ډیر لوی شان والو واجملهم ډیر زیات حسن او خیستا او جلال الله ورکړو او د په خپل وخت کې د شرافت او مقام او عزت ته ورسېدلو چې هیڅ څوک د سیال او برابر نه وو د ته سید قریش ویلي او دا چې دینو صاحب عیر مکه د مکینه بچ قافلې روانې دي د په مشرانه کې روانې دي شریفا مطوعا جوادا ډیر زیات شریف منل کېدلو څه خبره به چې کوله خلکو منل لازم کې ته چانه غرزوله او جوادا او ډیر زیات سخاوت پکې او سخاوت په تمام حاتم توي خو په سخاوت کې مشهور شوی دی لیکن عبد المطلب د دې ډیر مخکې د په خپل وخت کې لقب ګټلو فیاض عبد المطلب سید الفیاض وللفیضه وسخائه د فیضونه او سخاګانې دومره زیاتې وي چې تا به ویلې چې دا بهیږي او چلیږي روپۍ به خلکو له ورکولې ډوډۍ به ورکولې لباسونه به ورکول شپې به ولا ورکولې چې څه قسمه کمالات او نعمتونه وو دا به ورته ورکول د د په باره کې د سیرت کتابونه لیکي چې د بکره مال تجارت وګټلو نو دا به راوړي روپیو سب ور سره ملګرو دوستانو خپلوانو تعاون وکړو او د حج او د عمرې او موسمي به جاری وي نو د دسترخوانونو به خورېدل او په دې باندې به ډوډۍ او ما ته ډوډۍ کې غوړي او دارنګ شودي دا به د دسترخوانونو باندې ایخي وي او دا باندې قصې چلېدل او خلک براتل په ډلو ډلو پیندو باندې به خوړل تر دې پورې چې د دینه د حیواناتو د حشراتو او د نور بې زبانه مخلوقاتو د پاره بچ دی ام د دینه طعامونه او خوراکونه شریدل مکه مکرمه کې په دې وخت کې چاله ډوډۍ ورکول او ورکول دا ډېر سخت کارو دی یو ډېر لوی شجاعت او اخلاص او دارنګ یو مهم درد او احساس درلودلو دا ارڅوک نشي کولای چې چاته یو وخت ډوډۍ ورکړي دا هغه څوک کولای شي چې الله په رحم کړی وي او طعام الطعام دا یو ډېر لوی او نیک عمل دی حدیث کې راځي غوره عمل هغه دا چې ته طعام ورکې هر چاته چې ورکې اولاد ته ورکې ملمه ته ورکې ګاونډیانو ته خپلوانو ته بندیانو ته حیواناتو ته او سلام بکې په هغه چا باندې چې پیژنې او کني پیژنې حدیث امام بخاری راوړی دته په خپل زمانہ کې الله رب العالمین یو بل شرافت نصیب کړو هغه دا چې د زمزم د ابو کوه او چینا هغه بنو جرهم ورانه کړی و او الله رب العالمین د په لاس باندې را ژوندې کړو تر نن پورې چلیږي قصه د سوي چې بنو جرهم هغه دلته په مکه او د مکه مکرمه په ډیرو شینو باندې قبضه والی و غصب کړي و د یمن او قبیله و د اسماعیل علیه السلام خسرګنې هم و خسربوره و خسرو کاکا خسرو ماما خسرو دا قصې ټولې امدا بنو جرهمو کې وي دا نمونه بعض خلک ډېر په شوق یادوي
خاص طور باندې د لغمان ورونه او د سرخود ورونه او د بیسود ورونه هغوی دا ډېر په ښایسته الفاظو باندې وایي موږ پې ډېر لرې راتاویږو یاره وایي د ښځې ماما مې دی د ښځې کاکا مې دی او دوی ډېر په ښایسته الفاظو په خوږه لهجه باندې وایي کاکا خسر ماما خسر بچی کاکا خسر بچی ماما خسر نو ډېر په ښایسته انداز باندې وایي نو بنابر هر تقدیر په همدې طریقه باندې بنو جرهم چې و دا د اسماعیل علیه السلام خو سرګنۍ وه خو مکه او د مکې په خواوشا باندې چې دی دوی ډېرې سختې قبضې والې وې او دلته اوسېدل قریش اخوا دېخوا شړلې او ګډوډ کړي وو نو قصی چې و د نبي علیه السلام په دې نیکونو کې هغه کلکه مبارزه ورسره وکړله او دوی د دې ځای نه رخصت کړل او قریش دلته آباد کړل اوس قریش دلته چلیږي مخکې واقعه بیان شوله نو په دې کې دا طریقه هم دغسې چلېدله چې بنو جرهم کله د دې ځای نه نور رخصتېدل او د دوی غصب او قبضه ختمېدله نو دې ظالمانو ډېر کارونه وکړل یو کار یې پکې دا وکړو چې د زمزم په کوی سره بعضې اسلحې هغه یې نیغې وټومبلې او د پاسه کې تیږې ور واچولې او بیا په خاورو باندې پټ کړو دا کافران چې دي او دا ظالمان هغوی چې کله د یو ځای نه ځي نو تخریب بیا کوي هغه تاسیسات او تعمیرات او هغه فایدهمن شي نه هغه ونړوي لکه تاسو به د امریکایانو د ناټو والاو دا خبرې اورېدلې وي چې موږ دا تاسیسات او کوم تعمیرات چې دي دا مرانه وو چې افغانانو ته پاتې نشي استفاده ترې ونه کړي او چې کوم سامان آلات ته هغې ته ورچوو او یې ګاونډي مملکتونو ته ورکوو الله رب العالمین دې تاسو د دې مقدسې خاورې نه ورک کړي ستاسو تاسیسات ستاسو تعمیرات ستاسو امکانات دا یو شي ته زموږ حاجت نشته دی په دې خو تاسو ټول مسلمانان او افغانان پې وشل تاسو د الله رب العالمین د دې ځای نه اوس ورک او نس نابود کړي موږ د دغه شپو ورځو په انتظار یو نو بنو جرهم هم دا کار کړی و عبدالمطلب ته الله رب العالمین په خوب کې وښودله چې په دغه ځای کې د زمزم کوی دی او ته به شروع شي او دا به آباد کړي او دا به راوباسي کله کله الله رب العالمین غیر مسلم ته خوب هغه خیر او دارنګه رښتیا وګرځي لکه د مصر بادشاه ته د یوسف علیه السلام په زمانه کې عبدالمطلب د دې کوی د آبادولو دپاره چې کوشش شروع کړلو او ورنږدې شولو نو قریش ورته وویلې چې موږ هم د سره په دې کې شریک یو موږ هم د سره په دې کې برخه اخلو چې بیا به ته سبا دا دعوه کوې چې دا زمزم کوی زما او زمونږ دی عبدالمطلب ورته د دې موقع ورنه کړله او د زمزم کوی په خپله آباد کړلو او په دې وخت کې د یو نظر وکړلو وایي که الله رب العالمین ما ته 10 اولادونه راکړل نو زه به یو زوی هغه به د الله په نوم باندې نظر کوم او حلالوم به اگر که داسې نظر شرعا ناروا دی ګناه ده حدیث کې راځي چې لا نظر فی ما لا یملک نظر نشته په هغه څه کې چې ستا ملکیت نه وي ولا نظر فی معصیه او په ګناه کې داسې نظر نشته ښه که یو سړي داسې نظر وکړو چې زه نظر کوم او د الله په ذات باندې قسم کوم که دا کار مې وشو خپل زوی حلالوم نو دا نظر د ګناه دی الله ته به توبه استغفار ته نه وکړي دویم په دې باندې به عمل نه کوي ځکه قتل دی جرم دی ناروا دی طریقې دا ده چې یا د کفاره د یمین ورکي د قسم کفاره دی ورکي او یا د یو پسه هغه د ذبحه کړي او د الله په نوم باندې دی ورکي لکه د اسماعیل علیه السلام چې د قتل نه بچ شولو پسه باندې وفدیناه بذبح عظیم د دې وجې نه روافض او شیعګان چې خپل ځانونه او زامن وژني نو دا ډېره لویه ګناه ده او الله رب العالمین فرمایي قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم هغه خلک ډېر تاوانیان دي چې خپل اولادونه وژني د بېوقفتوب د وجې نه د قمقلتوب د وجې نه بغیر د پوهې نه یو قسم وژل د اولاد خدا دی چې تی ووژني دویم دا دی چې په خاورو کې ژوندي خښ کړي درېیمه دا ده چې د غلط تربیت او د شرک او د کفر تربیت ولا ورکړي څلورم ګناهونو کې او د ګناهونو په مملکتونو کې او په هوټلو په کاروبار کې ولګي چې د هغه آخرت ټول خراب شي زوی لندن ته لاړ شه ډېرې روپۍ به وګټي ماسکو ته لاړ شه واشنګټن ته لاړ شه فرانسې ته لاړ شه هغه چې هلته لاړ شي د دین نه خلاص شي نو دا تا ټول عمر ووژل جهنمي دي کړو او دارنګه کله چې حمل د زنانه شروع شي
4 میاشتې او 10 ورځې په تېرې شي دې کې روح واچولی شي نو دا نفس شروع د دې سقط کول او ضایع کول دا قتل د اولاد دی دا 5 قسمه قتلونه علماو ذکر کړي دي دا ټول حرام او ناروا دي نو عبدالمطلب هم همداسې نظر کړی و چې که 10 اولادونه مې شول نو یو به نظرانه په طور باندې حلالومه کله چې عبدالمطلب د زمزم په کوی کنستلو کې کامیاب شول او الله ورته 10 اولادونه ورکړل نو د زامنو ترمنځ قراندازي وکړه او خسنه وکړلو هغه به ټیک او ټیک په عبد الله باندې راختلو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار جوړ شوی دی خو ماماګانو به او د عبد الله ماماګانو او د عبدالمطلب ورونو به د نور د عبد الله ماماګانو او دا غورونو او نور خپلوانو به عبدالمطلب دې ته نه پرېښودل چې بس دا مه وژنه دا په دې نظر کې مه پېښ کوئ څه وکړو نو هغه وخت کې د یو انسان دیت 10 اوښان وه عربو کې تر دې وخته پورې په دیت د انسان کې 10 اوښان چلیږي وی ښه 10 اوښان به زه به دا فدیه کوم په صدقه کې به ورکم بیا یې زړه طاقت ونه کړو تسلي ونه شوله بیا یې قراندازي وکړله بیا په عبدالله باندې راغلله بیا چې دی نو د دې په عوض کې 10 اوښان نور ورکړل شو په 3 کرت باندې 10 شول په 4 کرت باندې 40 په 5 کرت باندې 50 شپږم وم اتم نهم لسم ته چې راورسېدلو نو 100 اوښان ورکړل د ده په نظرانه کې او د ده په عوض کې نو د دې وخت نه په عربو کې بیا د انسان د مړ انسان دیت هغه 100 اوښان وټاکلی شلو او شریعت هم د دې تقریر او تثبیت وکړو تر ورځې د قیامت پورې به دا چلیږي ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله او مهر پرې راغللو د دې وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې راځي ابن المفدیین او ابن الذبیحین دا به ویلي چې زه ابن الذبیحین ما زه د هغه 2 کسانو اولاد یم چې په هغوی باندې ذبحه او حلالېدل راغلي و چې یو اسماعیل علیه السلام و او یو چې دی نو عبدالله و او انا ابن المفدیین زه ګورې د هغه چا په زامنو کې ما چې د هغه عوض او فدیه الله رب العالمین را لېږلې ده د اسماعیل علیه السلام فدیه هغه په څه وګرځېدلو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فدیه هغه 100 اوښان وګرځېدل نو انا ابن الذبیحین انا ابن المفدیین او یو بله خبره به هم فرمایله چې ولدت من نکاح لا من صفاح زه ګورې د نکاح نه پیدا شوی ما زه ګورې په نسب کې او په پیدایش کې او په نطفه کې اصل یم د نکاح نه پیدا شوی ما لا من صفاح زه ګورې د زنا نه نیم پیدا شوی عربو کې صحیح البخاري دا روایت راوړی دی ابو داود 4 قسمه نکاحونه به چلېدل دا یو داسې نکاح وه چې د اصلو نکاح وه لکه څنګه چې په شریعت کې چلیږي دا 3 قسمه دوی ورته نوم د نکاح ایښی و خو هغه زناګانې وې لکه اوس وخت کې چې روافظ متعه کوي نکاح موقت کوي صیغه کوي نکاح صیغه کې د یوې ښځې سره د 3 ورځو دپاره د یوې میاشتې دپاره نکاح کوي یا یو کال دپاره نو دا عین زنا ده خو دوی ورته نوم د نکاح ایښی دی نو ده به ډېر په افتخار باندې ویلي چې ولدت من نکاح لا من صفاح زه خو د نکاح نه پیدا یم زه د زنا نه یم پیدا الحمدلله نو ویلي به چې انا ابن الذبیحین انا ابن المفدیین ولدت من نکاح لا من صفاح الحمدلله دا ډېر اصل پیغمبر دی دا ډېر وفادار پیغمبر دی د ده کورنۍ د ده پلرونه د ده نیکونه د ده قبیله د ده قوم د ده دا ټوله سلسله هغه شرافت او عزت او اصالت لري او دا یو مقوله ده چې کل شیء یرجع الى اصله هر شی خپل اصل ته ورګرځي اصل خپل اصلوالي ته ورګرځي اصالت له ورګرځي او کم اصل خامخا یوه ورځ نه یوه ورځ هغه کم اصلتوب ته ورګرځي او همقسې خویونه او عادتونه کوي ښه د اسماعیل علیه السلام هغه پسه چا وخوړلو دا پوښتنې په شریعت کې ناروا دي او نه د دې جواب ته حاجت شته دی چې چا خوړلی وي نوش جان او بس الله ته معلوم دا بې فایدې پوښتنې کول په شرع کې ناروا دي اسماعیل علیه السلام پسه چا خوړلی آدم علیه السلام کومه ونه خوړلې ده
په کوم ځای کې راکې وته دی هند کې راکې وته که په سریلنکا کې په عرفات کې د نوح علیه السلام کشتۍ څومره اوږده وه څومره ژوره وه څومره پلنه وه تختې پکې څومره وي میخونه پکې څومره وو د اصحاب کهف د سپي نوم څه شی و رنګ یې څنګه و او بل باس پکې دا دی چې کوم قسم و د سپیو کې خو ډېر قسمونه دي که نه دلته یو کس و هغه 22 قسمه سپي ساتل 22 دانې نه 22 قسمه حاجت نشته دی چې زه نومونه اخلم چې دا تازي دی او دا پاپي دی او دا ګلډانګ دی او دا کوچانی دی او دا فلانکی دی د کتابونو کې سورت کهف کې د سپي ذکر چې راځي د اصحاب کهف سره نو بعضې مفسرینو په دې باندې پاڼې ډکې کړي دي چې د دې سپي نوم څه دی یو وایي دا دی بل وایي هغه دی رنګ یې څنګه و قسم یې څنګه و ښه د دوی خپل و که نه په لار کې ورسره ملګری شو دا بل باس دی جنت له به ځي ورسره او که نه به ځي ورسره نو سعدي بابا وایي و چې د نیکانو ملګرتیا کوې نو جنتي به شي لکه د اصحاب کهف سپی او چې د نیکانو سره مخالفت او دشمنی کوي نو داسې به جهنمی شي لکه فرعون او دارنګه ابو لهب او دارنګه کنعان او داسې نور صحبت صالح ترى صالح کند او صحبت طالح ترى طالح کند د نیکانو ملګرتیا او مجلسونه به د نیک کی او د بدانو ملګرتیا او مجلسونه به د بد کی د عبد الله بارک غسل خان چا وخړل چې څوک موجود و مغه خلکو خړل کنه نو شي جان زما واستو سره څه کار دی اول اسمان د چی شنه جوړ دی دویم اسمان د چی شنه جوړ دی دا ټول غیر شرعي پوښتنې دي والله فرمایلی دي یا ایها الذين امنوا لا تسالوا عن اشیاء اے مؤمنانو د بے فائدې شیانو د بے حاجت شیانو باره کې پوښتنې مکوئ په دې کې باس مکوئ په دې کې وخت مه ضایع کوئ نبی علیہ السلام منع کړی د اغلوطاتونه اغلوطات دي ته وایي چې ته بعضې خلکو له په یوه خبره کې غلطي ورکې یو طالب استاذ ته ویلي و چې ما ته په قرآن شریف کې حدیث وښیه هغه ورته ویلي دي چې قرآن شریف کې خو چې ما حدیث نه دی لوستلی نه مې لیدلی وی ښه بند مې کړی او پړ مې کړی او که نه وی ښه ته اوس ووایه فبأي حدیث بعده یؤمنون فبأي حدیث ټکی پکې نه دی راغلی نو واله که تا سوال غلط وکړلو داسې به دې ویلي وی چې لفظ حدیث ماله په قرآن کې وښیه نو دا مغالطې ورکول په سوالونو کې دا هم شرعا ناروا دی حدیث د ابو داود دی دویمه معنا د اغلوطات هغه معماګانې او الغازونه دي داسې بیزي او بې فایدې جوړې او درندې او کږې وږې پوښتنې کې چې هېڅ سر او بر او حقیقت نه لري لکه بعضې خلک د اودسونو او د تیمامونو باره کې او د نکاحونو باره کې پوښتنې کوي بیا عبدالمطلب د خپل زوی عبدالله چې کله ځوان شروع د ده د نکاح او د واده دپاره په بنو زهره قبیله کې چې د بنو زهره قبیله کې د وهب لور چې امینه نومېدله د هغې انتخاب یې وله وکړلو او امینه بنت وهب د بنو زهره قبیلې نه د خپل زوی دپاره په نکاح باندې واخیستله او خطبه او د نکاح د مجلس خطبه هغه عبدالمطلب ولوستله او دا په خپل وخت کې ډېره عزتمنده کورنۍ وه او د نبي علیه السلام سره په پنځم نکاح کلاب کې راجمع کېدله نو د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار او د مور د طرف نه دواړو نه ډېر اوچت نسب واله دی د پلار د طرف نه هاشمي دی او د مور د طرف نه دا زهري دی نو بنو زهره د ده ماماګان وو سات صاحب چې کله راغللو هغه د ده په ماماګانو کې و د بنو زهره نه نو ویلې به چې هذا خالي فل دا زما ماما دی او هر یو سړی دې ما ته داسې ماما پیش کړي او سات صاحب د نبي علیه السلام مسلحه څوکیداري کوله اول وخت کې چې مدینې ته کله راغلی و نو بنو زهره سره به ډېره مینه کوله او افتخار به کولو د دوی په ماماتوب باندې او رښتیا هم چې دی نو ماما یو ډېر لوی نعمت دی او ډېر خوږ شخصیت وي او همدارنګه خورهی چې دی هم یو ډېر لوی نعمت وي لکه وراره چې نعمت دی او دارنګه کاکا غنیمت دی نو د دې د وجې نه دا قوي تعلق دی د وراره او د کاکا ترمنځ او د خورهی او د ماما ترمنځ څه زمانه وروسته عبدالمطلب راولګېدلو خپل زوی عبدالله شام ته د تجارتي سفر دپاره ولېږلو کله چې د شام نه راګرځي مدینه منوره کې وفات شلو او د نابغې زبیاني په کور کې دفن شلو او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت نه مخکې دا وفات شوی دی پلار نو دی د پلار نه یتیم پاتې شوی دی د مور په غېږه کې
د پلار د لیدلو د شفقت او د مینې نه محروم پاتې شوی دی. الله ورته قرآن کریم کې فرمایي الم یجدک یتیما فآوى، ته موږ نه یو موندلی یتیم چې ځای مو دله درکړو، د مور په غېږ کې، د نیکه په غېږ کې، د کاکا په غېږ کې. نو قهر او غصې په یتیم نه کې. شریعت نه او دین نه ناخبره وي، الله درته هدایت وکړلو، اوس بیانوه دا هدایت او شریعت. او الله فقیر پیدا کړی وي، مسکین وي، فاغنى الله غني کړلی. اوس د دې قدردانی کوه، د اعمال د الله دپاره لګوه. المولد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت بیان. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت موضوع، د رضاعت موضوع، د بنو سعد او د بنو سعد په کورنۍ کې برکات، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شق الصدر موضوع، د مور په غېږ کې تربیت، د نیکه په غېږ کې تربیت، د کاکا په غېږ کې او په ژوند کې د تربیت، شام ته سفر، د راهب سره ملاقات، حرب الفجار، حلف الفضول، حیات العمل، سفر شام ته، د خدیجه رضی الله عنها په مال کې تجارت، د خدیجه رضی الله عنها سره نکاح، اولاد د خدیجه نه د بیت الله مبارک کې د حجر اسود فیصله کول، او د سیرت د نبوت او د بعثت نه مخکې. دا به ان شاء الله تبارک وتعالى راتلونکي درس وایو. زما وخت پوره شوی دی. په ډېر احترام او عزت باندې جناب محترم شیخ القرآن مولانا سردار ولی صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپله موضوع باندې حاضرینو خویندو ورونو ته د الله د رضا دپاره خبره وکړي. او هیله ده چې کوم ملګري د نیټ د لارې نه ام اوري، 15 دقیقې خبره ده ان شاء الله چې په غور او په حوصله باندې واورو. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. الله رب العالمين منتد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تابداري او دا هغه محبت را تنصیب کی، دا هغه شفاعت را تنصیب کی. الله د حاضر جمع د نارینه او د زنانه او د اوریدونکو شری حوایج ته پوره کی، مشکلات الله حل او فصل تکي. زمنګ په دې دوره کې الله ته خیرونه برکتونه کې دي. موږ ته پکې د هغه څه توفیق راکړي چې ته په خوشاليږي، د هغه څه نه مو ساته چې ته په ناراضه کېږي. رب العالمین قرآن او سنت ته لوی نعمتونه موږ ته را لېږلي دي او دا تر ورځې د قیامت پورې جاري دي. موږ ترې نه مه محرومه کوه، موږ ترې نه مه شړه. الله رب العالمین زموږ مرګ او ژوند دې سره راولي. څوک چې په دې دوره کې او د درسونو کې هر قسمه همکاري او مرسته کوي، دلته حاضر دي حاضر نه دي، تا ته الله معلوم دی د دنیا او د آخرت ښایسته بدلې ورکړه. موږ د عذاب د جهنم او د عذاب د قبر نه وساته. ته موږ نه راضي شه، زموږ د ټولو نه راضي شه. والله موږ نه مه خفه کېږه، موږ نه ګناهونه او بېادبي کېږي، موږ نه مه خفه کېږه. موږ سره د رحم معامله وکړه، موږ عاجز او کمزوري یو. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخ